سلامونه! نن به درته داسې ویډیو جوړه کړم چې څنګه کولی شو ټیک ټاک لایکونه زیات کړو. د ټیک ټاک ویډیو او ټیک ټاک لایکونه څنګه کولی شو زیات کړو. ملګرو بله طریقه درته وښیم چې څنګه پرایویټ یعنې خوښونکي زیات کړو. ملګرو تېرو وختونو کې تاسو کولی شو چې ځان ته ویوز هم زیات کړئ، خو اوس څه نه څه ستونزه هغې کې پېښه شوې، یوازې تاسو کولی شئ چې خپل لایکونه ځان ته زیات کړئ. دې په اړه ویډیو درته جوړوم ملګرو، تر پایه راسره پاتې شئ چې ویډیو چل زده کړئ او په سمه طریقه خپل د ټیک ټاک لایکونه زیات کړئ. ملګرو تاسو به راشئ لومړی خپله ویډیو ته، کومه ویډیو چې تاسو غواړئ هغې لایکونه زیات شي هغې ویډیو ته به راشئ او هغې ویډیو څخه به تاسو لینک راکاپي کړئ. ما سره 130 زړونه دي، د ویډیو 130 لایکونه اخیستي. یا وروسته ملګرو تاسو یو ځای ته راشئ چې دغه برخه تاسو څه کړئ، دلته پیسټ کړئ، ځکه چې دې ځای کې نورې لیکنې هم راځي. یوازې تاسو هغه لیکنه به د ویډیو لینک به یوازې تاسو کاپي کړئ ځان سره. ملګرو یو ځای کې به یې واچوئ، هغې ځای نه به بیا تاسو کاپي کړئ. بېرته به راشئ کروم براوزر ته. ملګرو دې کروم براوزر ته چې تاسو راغلی، په سرچ بار کې به تاسو د دغه لیکنه ترسره کړئ. ملګرو تاسو یو لیکنه ترسره کومه دلته لیکم، دغه لیکنه به تاسو سرچ بار کې ولیکئ. زیپای په نامه ټکی کام دغه لومړی سایډ به تاسو څه کړئ راخلاص کړئ. دغه سایډ به تاسو لومړی راخلاص کړئ ملګرو. دغه زیپای په نامه دغه سایډ به تاسو څه کړئ راخلاص کړئ. دا نور سایډونه چې دي جعلي دي ملګرو، دې کې تاسو مه داخلېږئ. دا لاندې زیپای په نامه اپلیکیشن چې دی دا هم جعلي دی، دا ورسره دغه ټول لینکونه چې دي جعلي دي ته تاسو ملګرو مه داخلېږئ. یوازې لومړي سر کې چې دغه راته راوغوښتو د لایک نښان چې دی نو دغه تاسو کلیک کړئ. کله مو چې دا کلیک کړئ تاسو یو څو شیبه وار وکړئ ملګرو، تاسو یو بلې صفحې ته داخلوي. ملګرو تاسو به دلته راشئ او دغه ځای به تاسو دغه لیکنه به په دې لاندې ځای کې وکړئ. ملګرو تاسو به دا کیپچا ډکه کړئ، کټ مټ به همدا ولیکئ، خو په وړو ABC حروفو باندې. صحیح ده ملګرو؟ همدا هم چې کله کټ مټ ولیکل دا لیکم ملګرو، کله چې دا کټ مټ ولیکل په دې ټیک مار ځای باندې به کلیک واخلم. تاسو به بیا څه کړئ، بلې صفحې ته داخل کړه. ملګرو ویډیو تر پایه وګورئ تر څو تاسو په ښه طریقې سره چل زده کړئ. ملګرو دلته به تاسو راشئ، دغې صفحې ته به تاسو داخل شئ. ملګرو اوس وخت کې ملګرو فالوورز چې دي نه ورکوي. تېرو وختونو کې فالوورز هم ورکول ملګرو او ویوز هم ورکول، اوس ملګرو مخکې ورکول او اوس یې نه ورکوي. اوس هر چې دی زړونه تاسو ته درکوي، خو دا سایډ بیا یوازې 2 جمعې تاسو دپاره وخت درکوي، هغې نه وروسته بیا تاسو ته دا هم نه درکوي. نو ملګرو ویوز یې مخکې هم ورکولو، ما یې ویډیو ته ویوز په زیات کړي وو، اوس یې نه ورکوي ملګرو. شیر او مخکې ورکاوه اوس یې نه ورکوي. او دا چې دی برخه کې دا چې دی هم تاسو ته درکوي. په دې دواړو ملګرو کار کوو، پرایویټ برخې ته او د هر د زړونو برخې باندې څه کوو کار کوو. ملګرو تاسو به راشئ په دغې غشي نښان باندې به کلیک واخلئ. په دغې غشي نښان مو چې کله کلیک واخیسته تاسو بلې صفحې ته داخلئ ملګرو. یوازې 2 جمعې وخت دی ملګرو، 2 جمعې بعد بیا څه که بیا به تاسو دا نشئ کارولی. نو کله چې دغسې ځای ته راوړئ سرچ بار تاسو ته راوړي ملګرو، تاسو په دغې سرچ ځای کې هغه لینک پیسټ کړئ چې کوم ویډیو لینک تاسو کاپي کړئ. ملګرو هم چې پیسټ کړئ وروسته به په سرچ باندې کلیک واخلئ. کله مو چې په سرچ کلیک واخیسته ملګرو، دې نه وروسته تاسو ته پلیز وید 1 منټ 12 سیکنډه داسې دومره وار به ملګرو تاسو ورته وکړئ. نو 2 دقیقې وخت ټول 2 دقیقې وار به ورته کړئ ملګرو. ګورئ ملګرو دغسې بیا به بېرته تاسو لاړ شئ په سرچ بار باندې به کلیک واخلئ. کله مو چې سرچ بار کلیک واخیست ملګرو تاسو ته هغه لایکونه راخلي چې تاسو ویډیو څو لایکونه لري، بېرته په لایکونو برخه باندې کلیک واخلئ. کله مو چې په دې برخه کلیک واخیسته تاسو 25 زړونه لاسته راوړئ. ملګرو دلته درته ولیکل چې 25 زړونه تاسو بریالیتوب سره لاسته راوړئ. نو بیا ملګرو په همدې طریقه باندې بېرته ستاسو دغه شروع کېږي. تاسو ته اوس زه وښیم چې زما څو لایکونه لاسته راوړم. ملګرو تاسو به دا خپل ټیک ټاک ته راشئ، دا به ریفرش کړئ. دغسې تاسو کله دا ریفرش کړئ ملګرو، بېرته به هغې ویډیو ته ننوځئ کومې ویډیو چې تاسو لینک ورکړی. ګورئ ملګرو 153 لایکونه زما اضافه شو. تاسو ته یو بیا هم بل وار یو تجربه کړم ملګرو چې تاسو پوره اطمیناني او ډاډه شئ چې دا
حقیقت دی او په حقیقي ډول باندې تاسو ته لایکونه درکوي ملګرو. ګورئ ملګرو بیا هم تاسو به بیا په دغه سرچ بار باندې کلیک واخلئ. منټونه ختم شوي دي. ګورئ ملګرو کله مو چې په سرچ بار کلیک واخیستل د بیا تاسو ته 153 زړونه راغلل. په همدې زړونو باندې به کلیک واخلئ. 153 باندې دې مو چې کلیک واخیسته یو ځل بیا به تاسو ته 15 زړونه په بریالیتوب سره لاسته راوړئ. بیا به تاسو اوس ګورئ ملګرو د 15 زړونه ماته راکړه. بیرته ټیک ټاک له راځم ریفریش کوم. ملګرو ریفریش کوئ به حتما. کله مو چې ریفریش کړه بیرته به راشئ ویډیو ته. اوس 180 څه شو زما 180 زړونه یا ملګرو لایکونه واخیست. ملګرو دا هر چاته وښیي داسې نه چې یوازې ستاسو ته یې وښیي. هر یو څوک چې ستاسو ټیک ټاک ته راځي دا ورته وښیي. بیا یو ځل ملګرو تاسو دغه منټونه شروع کېږي. دا چې کله ختم شي تاسو به څه کړئ بیا په سرچ باندې کلیک اخلئ. اوس ګورئ ملګرو یو ځل بیا بله تجربه هم ترسره کوم چې تاسو بیا هم پوره اطمیناني او ډاډه شئ. کله چې دا منټونه او سکندونه ختم شو ملګرو بیا به تاسو راشئ په سرچ باندې به کلیک واخلئ. نو کله مې چې په سرچ کې واچوئ ملګرو نیکس سبمیټ درته لیکي ملګرو. دا چې ته ولیکه تاسو به راشئ په سرچ باندې به کلیک واخلئ. ځل بیا مې په سرچ کلیک واخیسته ملګرو. بیا ملګرو 180 زړونه ماته دلته وښودل شو. تاسو ویډیو دا زړونه لري په دغه زړونو باندې به کلیک واخلئ. ځل بیا به 15 زړونه تاسو ته درکړل شي او بیا ملتونه همداسې دوباره شروع کړئ ملګرو تر څو پورې تاسو 2000 لایکونه هم زړونه هم ځان ته اضافه کولی شئ. په همدې طریقه باندې 2 جمعو کې تاسو دا طریقه بشپړ ډول ترسره کولی شئ په فري توګه. کله چې ملګرو بیا تاسو ریفریش کړئ بیرته راشئ 210 زړونه ملګرو زما ترسره شو. دې نه وروسته تاسو ته زه پرایویټ برخه ښایم چې څنګه کولی شو د خلکو خوښي ویډیو چې زموږ څومره خلکو خوښ کړې دا ترسره کړو. کله هم پرایویټ برخه باندې کلیک واخیسته ملګرو دلته به بیا همغه ویډیو لینک کلیک کړئ. په سرچ باندې به کلیک واخلئ. دلته به تاسو ته ملګرو چې 2 کسانو ستاسو ویډیو خوښه کړې په همدې به کلیک بیرته واخلئ. کله مو چې به دې کلیک واخیسته ملګرو ګورئ ورته نو تاسو ته اوس وایي چې تاسو زړونه ترلاسه کړئ. بیرته به راشئ ریفریش بیک کړئ ملګرو. تاسو ګورئ 115 کسانو زما ویډیو خوښ کړه. دا هر چاته ښکار سره که ویډیو مو خوښ وي زما یوټیوب چینل سره حتما لایک او سبسکرایب کړئ تر څو زما هره نوې ویډیو تر تاسو ژر در ورسیږي. تر بیا ښې چارې د الله په امان.